فنکارانو غزلې ویلي دي لکه خیال محمد صاحب ستا غزلې ویلي دي، گلزار علم ویلي دي، انور خیال ویلي دي، وصال خیال ویلي دي، فیاض خیشکی ویلي دي، ناز اقبال، نغمه، وږمه، مجبین. موږ دا لر او بر یو افغان دی او دا ما په شعر کې ویلي دي بیا مزه وکړي چې ستړی انتظار یار ته پنور سړی ونه کي، ستړی انتظار یار ته پنور سړی ونه کي، په مینه به بیا هیڅکله باور سړی ونه کي. وتا کمې زرها د زندګۍ نه ستمګره وتا، نه مې د زړه نه وتا، نه مې د زیګره وتا، کمې زرها. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل جناب تاسو ګورئ یور وایس ټي وي او ماته لیکيږي حضرت علی درمان او څنګه چې تاسو سره په مختلفو پروګرامونو کې ملاقاتونه کیږي. نن سره د خیبر پختونخوا د سیمې یو ډیر غر نوم، یو ډیر پیژندل نوم فیاض مشال صاحب سره ناسته. فیاض مشال صاحب تاسو خبرونه کې هرکلی وایو. ډیره مننه، خوشاله شئ، ښه ژوند ته غواړم. ډیره مننه، خوشاله شئ جی، عزتمن شئ. زه ځان لپاره فخر محسوسوم. تاسو ډیر کار کوئ، ډیر زیار وباسئ. په الله ګران شئ چې موږ له مو وخت راکړو. فیاض مشال صاحب څنګه ما تاسو ته وویلې چې د خیبر پختونخوا یو پیژندلی نوم دی، نو د دوی انټرویو به تاسو ډیر زیات کتلي هم وي او د دې علاوه چې کوم دی د ژوند مختلفو اړخونو به تاسو خبر هم وي. یو ډیر ښه شاعر دی او کتاب هم چاپ دی الحمدلله. نو ډیر روایتي سوالونه نه کوو ځکه دا یو ډېر پوه شخصیت دی. نو زه یم چې دا کم ګڼیګانې کم ساعتونه چې دغه لږ شانته قیمتي کوو. فیاض مشال صاحب ستاسو په شان خلک، ستاسو په شان پوه خلک، تاسو په شان په ادب باندې مین خلک، هغوی د خپلې خاورې له کار کوي، په پښتو باندې کار کوي. خو زه چې کوم یو کمی محسوسوم نو هغه دا دی زموږ چې په کورونو کې کومې زنانه دي نو هغې اکثر داسې ګڼي چې دا شعر ویل دا یو ګناه ده یا مونږه مطلب نه پوهېږم چیرې دی باندې د وجې د یاري د وجې دی د احساسات او جذبات نشي را بهر کولی یا دی پوه نه دي. نو په دغې کې څه کار کول پکار دي؟ زموږ چې کومې زنانه دي په ادب باندې به دوی څنګه پوهېږي او دوی دپاره څه ډېر زیات ضروري دی؟ ځکه چې ادب خو دا په کورنو مسلو مسایل کې یو ښه کور جوړولو کې چې کوم دی یو ډېر غټ کردار ادا کوي. په دې اړه سره څه وایي جي؟ ستاسو د سوال خو درې جزه شو جی. لومړنۍ به زه ده ووایم چې لکه دا خو دا کومه خبره تاسو وکړله چې زمونږ زنانه لکه نو دا خو بیخي زه دغه منلو ته تیار هم نه یم، ځکه چې زمونږ دغه زنانه خو عهدنامې نورنامې دا په کورونو کې وي که نه هغه هم لکه داسې دا ټول ورته په زباني یاد دي، بلکې داسې کومه پیغله ده، داسې کومه یوه بیا ده چې هغې ته په درې څلور ټپې نه یاد. تاسو څه وایي چې مطلب څه پکار دی چې زمونږ دغه زنانه خپل احساسات راښکاره کړي؟ دغه بالکل دا تاسو چې کوم کار کوئ لګیا یې که نه دا به که خیري دا خلکو کې شعور را پیدا کړي. دا چې اوس زمونږ دا خبرې اوري په دې شیشه باندې دا خو خلکو ته لاړل جی 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 نو دوی به په دې خبره پوه شي که نه چې بوی دا واقعي ده، دا مونږ کوو څه دا مونږ په غلطو باندې سر یو. جی 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 مونږ له پکار دی چې مونږ خپل دا زمونږ ادب دی، زمونږ ثقافت دی، زمونږ د دې د ودې لپاره کوټلې ګامونه پورته کړو. چې مونږ چې زه تا ته یو بله خبره کوم درمان صاحب، په منفي سوچونو مونږ یو بل سره سیالي کوو که نه. که زما د تره زوی تماچه پیدا کوي زه ورته کلاشنکوف پیدا کوم. مونږ په سیاست کې هم ترغونو لیکو که هغه برګه جنډه خیجي زه ورته شنه جنډه خیجوم. نو زه دې په دې کې ولې عزتبازي ونه کړم چې زما یو د تره زوی د ترور زوی د ماما زوی ګاونډي هغه پي ایچ ډي کړې ده نو زه دې هم پي ایچ ډي وکړم که نه. هغه ډاکټر دی نو زه دې هم ډاکټر شم که نه. هغه انجینر دی زه دې هم انجینر شم که نه. نو په دې کې ورسره نه کوم سیالي، خو چې کوم غلط سایډونه دي هغې ورسره کوم او غلط سوچ دی او دا به ثابتوي دا شیشه بالکل دا شیشه به ځي دا به خلکو ته رسي. بالکل بالکل. او مشال صاحب چې په خپل هم شاعر او کور کې هم شاعري نو کور به جنت نه یې یاره نه ما زه خو خپله شاعري خو څه فن نه دی، شاعري خو دا صلاحیت دی که نه. زه یو شیشه باندې یو د ټي وي یو پروګرام و هغې کې غوښتي وم نو بلکې د ټولو باندې ما تقریبا 6 چینلې د ټي وي ښه برابر
په هغې باندې ما دغه کړی دی د خپل فن مظاهرې کړي دي صحیح نو په هغې کې یو انټرویو دا وه چې ما ته دغه وایي هغه هوسټه چې کوم وه هغه فیمیل وه مونږ خو راکې ده خدای دې قدر وکړي خدای دې یو کړي او بل چې و نو هغه بختیار خټک صاحب چې ډېر ښه هنرمند هم دی نو هغې دواړه زه غوښتم نو هغه پروګرام کې ناست نو ما ته وایي چېرې مشال صاحب ستا خو ډېرو فنکارانو غزلې ویلي دي لکه خیال محمد صاحب ستا غزلې ویلي دي ګلزار علم ویلي دي انور خیال ویلي دي وصال خیال ویلي دي فیاض خیش کې ویلي دي نازي اقبال نغمه وږمه مجبین نو یو فنکار پکې احمد ګل داسې پاتې فنکار نشته یا فنکاره چې هغې ستا کلام نه ویلي نو کتاب دې ولې نه یې چاپ کړی هو بیا ډېر ښکلی سوال هم وکړو ډېر ښکلی سوال هم وکړو خو زما دا اړه داسې و بیا دردېږي ځکه چې دا سوال په ما کلم شوی دی نو زما دا ځای برېښي دا ځای درد کوي جی وی هغه ولې نو ما ورته زه تا نه ستا په دې سوال کې سوال اوس کوم حالانکې سوال کې سوال نه کېږي خو زه یې درنه کوم ما تاسو ما له دا جواب راکړئ چې دا موږ په کوم کتاب باندې ایمان راوړی دی چې هغه قرآن پاک دی هغه کلام الله دی چې موږ په ایمان راوړی دی نو خاورو ته نه دی پروت دوړو ته نه دی پروت خاورو را نه وو دوړو را نه وو میږو را نه وو ماشو را نه وو او څه ته پروت دی تا دي وی ما دي وی ته پرې راته لاس کېده او زه پرې ته لاس ایږدم دې ته پروت دی موږ پرې ځان پوهېږو دا اوسه پورې هسې د نوم مسلمانان یو هسې د نوم مسلمانان یو که خبره کوو که نه که دا حقیقت دی صحیح درمان صاحب زما د اړه جاړي نو ما ورته چې زما کتاب به څه ارزښت ولري چې دا به څوک والي صحیح نن سبا زمونږ چې څونه زه خفه کېږي دی نه دا به ډېر خلک ګوري دا خو حقیقت دی ګوره چې ځان ته پښتون وایي صحیح ما دا ګیلې په خپلو شعرونو کې هم کړي دي چې پښتو یو زه مشال ګټم به دې پوهې کې یو ځان پښتو یو زه مشال ګټم به دې پوهې کې یو ځان د تشې خولې د پښتنو نه امیدوار پورته صحیح مشال صاحب خپرونه مخ په وړاندې باندې بوزو څنګه تاسو چې زما بلهاټ عزت ګلوکارانو سندرغاړو هغه سندرې ویلي تاسو پکې د افغانستان د سیمې زموږ د بره پښتونخوا نغمه بي یاده کړه نو افغانستان ته چېرته تللي په خپله باندې که نه ولې نه یم تللی ښه ښه دا خو ګوره زموږ راس زموږ ګوره ژبه یوه ده زموږ ثقافت یو دی زموږ کلتور یو دی زموږ بېلابېل ګوره اوبه په ډانګ وایي نه بېلېږي بېلېږي بالکل نه اوبه په ډانګ چېرته بېلېږي دا خو لکه موږ دغه پوله دغه منلې ده مخکې نه وه اوس هم نه منو موږ دا لر او بر یو افغان دی ایو او دا ما په شعر کې ویلي دي بیا مزه وکړي چې ستړی انتظار یار ته پنور سړی ونه کړي ستړی انتظار یار ته پنور سړی ونه کړي په مینه به بیا هېڅکله باور سړی ونه کړي چې ستړی انتظار یار ته پنور سړی ونه کړي په مینه به بیا هېڅکله باور سړی ونه کړي او زمونږ شوق قدرونه اخترونه دې په خیر شي زمونږ شوق قدرونه اخترونه دې په خیر شي دیدن پکې د خپل اشنا اکثر سړی ونه کړي دا ورځ د بشري حقونو چاته موږ نمانځو دا ورځ د بشري حقونو چاته موږ نمانځو سړي ته چې سړي په شان نظر سړی ونه کړي ډېر ښه په خپله خاوره خپل اختیار به څنګه ګټو مشاله په خپله خاوره خپل اختیار به څنګه ګټو مشاله د یو افغان ناره چې لر او بر سړی ونه کړي ډېر ښه دا به یو ناره کوو هله به دا یو کېږي بالکل خو دا خو د ډېرو خلکو دغه دی چې موږ کې بېلتون راولي کله را باندې دغه کرخه راکاږي کرښې موږ مخکې منلي نه اوس منو دا یو افغان دی ته چې په خپل شناختي کارډ کې ته وګوره ته قوم څه لیکې قومیت کې څه لیکې افغان جی صحیح ها مشال صاحب تاسو چې په لاس کې کوم کتاب دی دا د ډېر محترم فیاض مشال صاحب کتاب دی پاڼې ګوره د دې نوم نه تاسو وګوره چې پاڼې خور شومه راټول مې کا ما ته ملګري وي دا ټول اوږد نوم نه ما ته مې وایي د دې په معنا موږ پوهېږه مې دا خو معنا واضحه ده یار موږ د یو بابا آدم علیه السلام اولاد یو د یو حوا بیبي اولاد یو نو دا پکې څه دی چې دا پکې جولا دی دا پکې ډم دی دا پکې شاخیل دی دا پکې نی دی یا خدای مسلمانانو دا ټول وروڼه خویندې دي دا یو خلک یو دا د خلکو موږ ټوکړې کړي یو صحیح زه دغه مراد دی زما چې پاڼې خور شوم راټول مې بس دی دا نور تقسیم زه نه منم دا ټول پکار دی بالکل نو زه یم مشال صاحب چې ستاسو کلامونه خو ډېرو سندرغاړو ویلي هم دي په مختلفو سرونو کې آهنګونو کې او بیا د باچاجي غونډه کې فنکار که نه چې ثاني نشته دی بس د هغې نور موږ څه ویلی شو که نه نو زه وایم
خو تاسو په خپل باندې هم ماشاءالله تاسو د خپل غزلونو بلار عزت کمپوزیشن کړه په خپل باندې او تاسو आवाज هم ماشاءالله خپل دی نو زه یم چې پاڼې پور شو راټول مې کړ د دې کتاب نه ته په ترنم کې په خپل आवाज کې سو وای نو مونږ به دا وایو چې زمونږ هغه تنده به سړه شي او زمونږ د انټرویو بالکل مکمل شي چې ستاسو خواهش دی ستاسو دغه د اوریدونکو د ګل کتونکو جی نو سر پسترګو مننه جی مننه کم زرها د زندګۍ نا ستم ګراوتا کم زرها د زندګۍ نا ستم ګراوتا نمې د زړه نا وتا نمې د زیګر وتا مې زرها هوښیاران وایي چې د زړه راز به په زړه کې ساتې هوښیاران وایي چې د زړه راز به په زړه کې ساتې هوښیاران وایي چې د زړه راز به په زړه کې ساتې هغه نادان ول خولې به خبره وتا نه مې د زړه نه وتا نه مې د زیګر وتا کمې زرها یا پیغلتوبه دا دل ډېره بد چاره وکړه یا پیغلتوبه دا د ډېره بد چاره وکړه یا پیغلتوبه دا د ډېره بد چاره وکړه هغه وړه خوا زما بالا نظر وتا هغه وړه خوا زما بالا نظر وتا نمې د زړه نه وتا نمې د زیګر وتا او دا یو شعر پکې تاسو ته او د زمونږ د غرور کیمرمین چې ډېر زیات دغه کوي خواري کوي د ډالۍ دی چې جی او شازیب بیتا کدا زمیر پځې مې چرې د خپل زړه منلې کدا زمیر پځې مې چرې د خپل زړه منلې کدا زمیر پځې مې چرې د خپل زړه منلې بیا خو معصومه تمنا میں بے سادار بیا خو معصومه تمنا میں بے سادار وتا نه مې د زړه نه وتا نه مې د زیګر وتا کمې زرها ډېر ماشاءالله چې د رقیبو تر څنګ کې ناستره یې کتل چې د رقیبو تر څنګ کې ناستره یې کتل چې د رقیبو تر څنګ کې ناستره یې کتل مشالم مخالم بابا مې د سارا وتا مشالم مخالم بابا مې د سارا وتا نه مې د زړه نه وتا نه مې د زیګر وتا کمې زرها د زندګۍ نه ستمګر وتا نه مې د زړه نه وتا نه مې د زیګر وتا کمې زرها ډېره مننه مشال صاحب ډېره مننه تاسو ډېره مننه وخت راکولو ډېره زیاته مننه خوشحاله شئ د یور وایس د چینل یا د شیشې د ټولو ملګرو کتونکو ډېره مننه کوم ان شاء الله تعالی بیا به تاسو سره ملاقات کیږي د الله په امان د زندګۍ نه ستمګر وتا نه مې د زړه نه وتا نه مې د زیګر وتا کمې زر